سلامونه ملګرو، ما تاسو ته ویلي وه چې موږ به پر دې باندې کار وکړو چې میړو معاینه یو بل ته تکرار نه سي او دوی ژوند ډېر ښه مخته یوسي. نو د دې اړوند به زه د حضرت محمد اسلام د لایف سټایل ځینې خبرې تاسو ته وکړم چې حضرت محمد اسلام کوم کړنې د میرمنو سره کولې او کوم څه سنت دي چې موږ یې په مشترک ژوند کې خپل د میرمنې سره وکړو. لومړی شی چې سنت ته په مشترک ژوند کې دا ده چې تاسو د مشرې ښځې سره واده وکړئ، مشرې نجلۍ سره. مثلا ته په یو سین کې هغه نجلۍ په سین درته مشره ده، ته د هغې سره واده وکړې، دا سنت دی. ته د یو کونډې سره واده وکړې، د مطلقې سره واده وکړې. بله مهمه خبره دا ده کله د میرمنې سره خبرې کوې هغې ته ښه ښه الفاظ ووایه، په ښه ښه نومو ورغږ کړې. مثلا یو وارې دې ورغږ کړه، دویم پلا په بل نامه ورغږ کړه. بل مهمه خبره دا ده چې ځینې وخت خپله ګوله میرمنې ته په خوله کې ورکوئ. دا هم یو سنت طریقه ده چې تاسو خپل د میرمنې سره د کور په کارو کې کومک وکړئ. دا هم سنت طریقه ده چې تاسو خپل د میرمنې و کورنۍ ته په احترام سترګه وګورئ. دا هم سنت طریقه ده چې تاسو خپل د میرمنې هغه د خونې افشا خبرې او یا د هغې د زړه رازونه خپل د کورنۍ سره شریک نه کوي. او دا هم یو سنت طریقه ده چې تاسو خپل میرمنې ته غوږ کښېږدوئ. بل خپل دا هم سنت طریقه ده چې خپل د میرمنې ګناهونه وبخښئ، بخښونکي واوسېږئ، د هغې کړنې یا د هغې ستونزې غټې نه کوي. که څه هم هغه غټه یې ته کوچنۍ که ویې بخښه، بیا پر هغې ګرانېږي، بیا هغه ستا په مقابل کې حوصله پیدا کوي. ته به حوصله واوسېږه، ته یو داسې رهبر واوسېږه، پر هغې شفقت ولره، هغه د مینې په توسط په یو کنټرول کې راوله، نه چې ته پر هغې باندې رهبري کوې، ته هغه دومره تنګوې د ژوند څخه چې هغه ستا څخه نفرت وکړي. تاسو پوهېږئ موږ یو ملا نه لرو چې د ملا څخه معاینه تللي چې دا زما سره بې مهره و. ملایان ډېر ښه د میرمنو خیال ساتي. او زموږ ځوانان چې واده کوي دوی یو حدیث نه یې لوستی، یو حدیث یې نه یې لوستی. کتاب خو هلته پرېږده چې یو 10 حدیث یې ویلي. د معاینې سره واده وکړي، د معاینې سره دا رقم ژوند کوي، په بدو نومو ورته وایي، ښکنځل ورته کوي، غلطې خبرې ورته کوي. که میرمن خوابد یسي د دوی د پخلا کېدو چل نه یې زده، ډېر غلطې خبرې کوي. نو که دوی حدیثونه مطالعه کړي، د مشترک ژوند اړوند حدیثونه مطالعه کړي، دوی به وتوانېږي چې ډېر یو ښایسته ژوند ولري. د دوی په ژوند کې به کله هم مشکلات نه راځي، د دوی اولادونه به ښه وروزل سي. دوی به د اسلام یو ډېر ښه بیلګه یې نړیوالو ته. لیکن متاسفانه زموږ دا نه اسلام مطالعه کوي او نه علم مطالعه کوي، هیڅ هم نه مطالعه کوي، واده کوي. دوی یو د بل سره هم ښځه د میړه سره غلط ژوند کوي، هم میړه د ښځې سره غلط ژوند کوي، او ژوند یې عموما په مشکلاتو کې او یو بد تصویر د دین و خلکو ته.